د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن سهار د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه یاد ولایت ته سفر وکړ. د 215 میوند قلي اردو منصوبینو ته د وینا پر مهال د هغوی هڅې او سرښندنې وستایلې. تمام مردم افغانستان از قهرمانی قول اردوی 215 ممنون و مفتخر هستند. جمهور رئیس غني د 215 میوند قلي اردو منصوبینو ته د وینا پر مهال وویل دښمنان د دې خاورې لپاره هیڅ مفکوره نه لري او تاسو نه یوازې د هیواد د ثبات او پرمختګ لپاره جنګیږئ بلکې راتلونکو نسلونو ته د سولې او امن فضا د رامنځته کولو لپاره برحقه مبارزه کوئ. حق همیشه په باطل غلبه کوي او زه یقین لرم چې موږ یې ګټو او دا خاوره ساتو. همدارنګه د 215 میوند قلي اردو قمندان ډګر جنرال محمد معین فقیر د خبرو پر مهال وویل د یاد قلي اردو منصوبین افسران او بریدملان د وسلوال پوځ اعلی سرقمندان ته ډاډ ورکوي چې د هیواد هرې لویشت خاورې څخه په میړانه دفاع کوي ځکه دا زموږ مسؤلیت دی او په دې لاره کې د خدای تعالی مرسته او د خلکو ملاتړ له موږ سره دی. محمد اشرف غني وروسته د هلمند ولایت له نظامی او ملکي رهبري او مسؤلینو سره د ناستې پر مهال د هغوی د کړنو راپور واورید او د کاري بهیر د ښه والي په موخه یې هغوی ته لازمې لارښوونې وکړې. همدارنګه جمهور رئیس غني د هلمند ولایت قومي مشرانو، دیني علماو، د ښځو، ملي تاجرانو، مدني ټولنې او د ولایتي شورا استازو او د هلمند د امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلینو سره ګډه غونډه لرله. په پیل کې د هلمند والي حیات الله حیات جمهور رئیس او ورسره پلاوي ته ښه راغلاست وایي او له جمهور رئیس څخه هلمند ته د ځانګړې پاملرنې له امله مننه وکړه. هغه ویل د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ چې عمومي رخصتي ده هلمند ولایت ته ستاسو راتګ هلمند ته ستاسو د ځانګړې پاملرنې ښودنه کوي. د هلمند والي جمهور رئیس ته په خطاب کې وویل ستاسو د پاملرنې او هلو ځلو له برکته افغانستان په سیمه کې خپل اصل موقف ته ورګرځېدونکی دی. هغه زیاته کړه لوی اقتصادي او سیمه ییزې پروژې د سیمې د امنیت د تامین او د هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې مهم رول لري. د هلمند والي په فساد د تورنو کسانو د دوسیو په هکله چې مرکز ته استولي له جمهور رئیس څخه غوښتنه وکړه چې د هغو د تعقیب په موخه اړوندو مسؤلینو ته لازمې لارښوونې وکړي. همدارنګه نوموړي په هلمند ولایت کې د زده کړو، روغتیایي اسانتیاوو، د قانونو د وضعیت، د کرنې د ودې او کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې، د کوکنارو د کښت د مخنیوي او د هلمند د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تشکیل په برخه کې د شته ستونزو یادونه وکړه او د حل په موخه خپل وړاندیزونه جمهور رئیس ته وړاندې کړل. په دې غونډه کې مولوي میردل د علماو، حاجي امیر حفیظ الله د قومي مشرانو، فضل باری فیاض د سولې د ولایتي کمیسیون، هدیه حمیدي هلمندی د ښځو، وکیل عبدالحمید د ملي تاجرانو، بشیر شاکر د هلمند د ولایتي شورا، سردار محمد همدرد د مدني ټولنې په استازیتوب او همدارنګه په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي د امنیت د تامین، د معارف، روغتیایي اسانتیاوو، انکشافي پروژو په ادارو کې د شته فساد، د ځمکو د غصب، د پوهنتون د ودانۍ د نشتوالي، د کجکي بند د فعالولو او په نورو برخو کې شته ستونزې او د هلمند د خلکو غوښتنې له جمهور رئیس سره شریکې کړي. یا د ویناوالو د حکومت له ملي او اقتصادي برنامو د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د هغوی سرښندنې یې وستایلې. جمهور رئیس محمد اشرف غني د غونډې له ویناوالو څخه د مننې پر مهال وویل له ټولو ویناوالو نه د زړه له کومې نه مننه کوم چې بې له پرداسه د ولس نبضم را سره شریک. زه منندویم ځکه ما اوله وظیفه داده چې تاسې خادم اوسم. د هیواد جمهور رئیس همدارنګه د هلمند د خلکو زغم، میړانه او حوصله وستایله او وی ویل هلمندیان زه مننه کوم ځکه که د هلمندیانو په ځای بل څوک وای که فولادم وای نن به ویلې سوی اما دا ولس نه ویلې کېږي او زه غواړم د شهیدانو ارواو ته
چې په ډېرې مېړانې باندې دې ولس باندې سر ورکړی د زړه له کومې مننه وکړم. محمد اشرف غني په هلمند ولایت کې د ملي پولیسو اصلاحاتو ته په اشارې وویل او د هلمند پولیس به اصلاح کېږي. نن مې وزیر صاحب داخله ته امر کړی چې پس له دې نه د یو ولسوالي قمندانۍ بې له ما امضا نه څوک نسي مقررونه. جمهور رئیس غني همدارنګه د هلمند ملکي او نظامي مسؤلینو ته د افرادو د تغییر او تبدیل په هکله لارښوونه وکړه چې والي صاحب، قمندان صاحب د قول اردو، رئیس صاحب د امنیت، کینتوس صاحب او دولتزی صاحب د هغه افرادو تقدیر چې غواړي یو منظم لیست راوړي چې تاسې د دقیقې بررسي په اساس باندې زی تقدیر کړي. ځکه هر وخت سړی شخصي قضاوت کوي بیا سبا پښیمانه کېږي، اما مجموعي قضاوت، ولسي قضاوت، دقیق قضاوت. جمهور رئیس د هلمند د کجکي بند پرانیستي او د زمینداور خلکو ته د کانال د جوړولو په هکله یاده کړه چې کجکی باندې کار روان ده، آمده رقم سلمان افتتاح که سکالی با کجکه افتتاح سی او علاوه پرده زمینداور شپیته کاله ده چې کانال ته صبر کړی. ټولو زمینداوریانو نه زه اول حوصلې نه یې مننه کوم، دوم غوښتن نه علیزی صاحب دا کانال درته عملي کېږي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د هلمند ولایت په سیمه ییزو ادارو کې د اصلاحاتو پر راوړلو ټینګار وکړ. والي صاحب نه ما غوښتنه کړې چې ټول رئیسان، ټول آمرین په اساسي توګه وڅېړي او یو لیست راکړي. هر پوست ته 3 کاندیدان ماته وړاندې کړئ له لیکلې طرحو سره. جمهور رئیس غني وویل د افغانستان دښمنان نه غواړي چې زموږ هیوادوال او په ځانګړي ډول هلمندیان د آرام ساه واخلي. کال آسان کال نه ده، سړی باید ځان ونه غولي، ځکه د پردیو مزدوران به بار بار موږ باندې حملې کوي، غواړي به چې هلمند ته جنجال پرېږدي. ولې هلمند؟ ځکه هلمند د غرب و د جنوب زړه ده. محمد اشرف غني وویل د اوبو مهارول زموږ حق او زموږ د خلکو اساسي غوښتنه ده. ایموږ اوبه، ایموږ عزت دي، په فارسي کې ورته آبرو وایي. موږ خپل آبرو په ځمکه نه ږدو، موږ خپل اوبه عیار کوو. په هر قیمت کې چې کېږي هلمند به عیارېږي. اولمباغ هم جوړوو، دهلب هم بیا جوړوو، کجکی هم او نورې اوبه هم مهاروو. دا زموږ ژمنه ده، دا د ولس حق ده او اصلي بین المللي معاهده لرو. یو څوک راته نسي ویلی چې ولې دا کارونه کوو. جمهور رئیس غني هلمند ته د خپل سفر په لړ کې د 215 میوند قلي اردو کلینیک کې د یاد قلي اردو د ټپیانو منصوبینو د روغتیایي حالت پوښتنه وکړه او مسؤلینو ته د هغوی د سالمې درملنې په موخه لازمې لارښوونې وکړې.